ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. عزیزانو دا یو دی آیات شریف دی چې د دین ټوله خلاصه په دې آیات شریف کې الله رب العزت ذکر کړی ده. سورة البقره آیات شریف دی. رب العزت فرمایي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی دا نه ده چې مخ مغرب یا د مشرق په خوا باندې وګرځي انسان. یهود او نصارا دی په دې خبره باندې ډیر زیات زور کاوي چې یاره مسلمانان ولې د قبلې نه مخ واړوي بیت المقدس نه. او دا خبره ده دی په خپله په الله باندې ایمان نه راوړي، په کتاب د الله ایمان نه راوړي، په خپله یې سود کاوي او دغه شانتې نور ناجایز خبرې. لیکن برعکس د قبلې مخ ګرځول، قبلې ته مخ کول دا خو د اسلام د شاعرو څخه دی. کعبه شریفه د اسلام د شاعرو څخه، که بیت المقدس دی هغه که کعبه شریفه بیت الله شریفه ته کله چې مسلمانانو مخ قبلې شریف ته وګرځوي نو دی په دې باندې ډیر زیات زور وکړي. الله رب العزت ورته فرمایي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی دا نه ده. اصل خبره د ایمان لپاره لکه د درختې لپاره چې کومې ریښې او بنیاد هغه دا دی من آمن بالله. من آمن، تاسو ایمان اول نه راوړي. اول ایمان دی عزیزانو، زموږ ستاسو لپاره هم دا خبره ده. اول د ټولو نه مخکې په رب العزت باندې ایمان دی. موږ ایمان پر الله باندې الحمدلله زموږ ایمان په خپل رب باندې دا د ټولو د دې مثال لري لکه د درختې هغه د میوې د پاڼو د ګلانو د بلګو د زرغونتیاو د هر څه لپاره لکه ریښو تنه. د دې نه وروسته به نو شاخونه راځي، دغه نه وروسته به نو ګلان راځي، پسرلی به راځي وغیره وغیره. مثال یې تاسو دا سره واخلئ. الله رب العزت وی ولکن البر من آمن. نیکي دا ده چې انسان ایمان په الله رب العزت راولي، ایمان راوړي. انسان چې ایمان نه لري چې ټول روی زمین تر سجدو وکاږي هم پیدا نه لري، بنیاد یې نشته. من آمن بالله، د ایمان پر الله باندې او دارنګ والیوم الاخر، په ورځ د آخرت پر بیا را ژوندي کېدلو، د الله په حضور کې پر پیښېدلو، پر حساب او کتاب موږ ته د خپلو عملو د بدلې راکولو، دغه رنګه به ایمانی والملائکتي، د الله په پاک مخلوق دا نه ښځې دي او دا نه نر دي، دا د نوره پیدا مخلوق دي. دا فرشتې 4 غټې فرشتې دي او د نورو معلومات یا د نورو شمار یو الله ته معلوم دي. ملائکې په دې به د انسان ایمان دا د الله نافرماني نه کوي، څه چې د الله حکم یې هغه سرته رسوي. ملائکې ټول عمر د الله په حکم تېرولو په پوره کولو کې مصروف وي او د الله پاکي بیانوي رقم شکلو باندې. والکتاب، او د الله په کتابو به د انسان ایمان راوړي. دا نیکي 4 کتابونه: تورات، انجیل، زبور، فرقان. قرآن کریم ته دویم نوم فرقان یا کتاب عظیم هم وایي. قرآن عظیم په نبی علیه السلام نازل شوی دی، قرآن شریف په نبی علیه السلام بارک نازل شوی دی، او فرقان د قرآن کریم دویم نوم دی. تورات په موسی علیه السلام نازل شوی دی، انجیل په عیسی علیه السلام نازل شوی دی، زبور په داود علیه السلام نازل شوی دی. داود علیه السلام د حضرت سلیمان علیه السلام پلار. نو مطلب دا دی چې په کتابو اولادینه مخکې صحیفې نازل شوي دي، په آدم علیه السلام، په شیس علیه السلام، په ادریس علیه السلام، په ابراهیم علیه السلام.
نو په دې به د انسان ایمان والنبیین د الله رب العزت پر انبیاو باندې پر استازو باندې الله د هدایت دپاره د خپلو بندګانو انبیا علیه السلام هم را لېږلي دي. په دې کې 314 هغه رسولان ول او 1,40,000 زیات کم ټول انبیا علیه السلام یا له دې نه بعض روایتو کې 2,40,000 زیات کم انبیا کرام راځي. په دې انبیاو به د انسان ایمان. دومه خبره دا خو د دین یقي یو ټکی شو د ایمان ټکی. دوم ټکی د نیکۍ دا دی وآت المال علی حبه، خپل مال د الله په محبت کې لګول دي پر ذوی القربا پر قریبانو باندې. قریب دی مسکینی غریبی مثال هغه سره احسان کول پر هغو باندې خپلې پیسې لګول. نبی علیه الصلاة والسلام په دې کې به الله 2 اجر انسان ته ورکړي. یو اجر د وسیلې رحمي دی، دویم اجر به د صدقې او دارنګه ول یتامه یتیم هغه بچی چې د بلوغ څخه مخکې پلار وفات دي ته یتیم ویل کېږي. د یتیم پالونکي نبی علیه السلام زما سره په ورځ د آخرت د قیامت کې دغه په جنت کې ملګري 2 ګوتې دی سره ونیولی شي دي. او د یتیم پر سر لاس شول نبی علیه السلام چې در دې لاس لاندې څونه ویښتان رالل دغه نه به الله رب العزت ستا په عملنامه کې نیکۍ درله لیکي. څونه ویښتان دا ویښتان به سړی شمار. د دې مطلب دا دی چې د یتیم سره انسان احسان وکړي. احسان نو د یتیم په یتیم باندې مال لګول، مساکین په مسکین باندې مال لګول، والمساکین وابن السبیل. مسکینان مسکین ټکی چې موږ په اوس وخت کې واخلو پر مسکین صرف دې ته وایي چې هره مسکین هغه دی چې بس دا بازار کې چې کوم ګرځي او دا لاس نسی. مسکین اصل کې دا نه دی. نبی علیه السلام یو ځل صحابو ته وفرمیل چې تاسو پیژنئ مسکین څوک دی؟ مسکین هغه څوک دی چې دومره سامان او مال دی ونه لري چې د د کفایت په وسي، چې د دغه ضرورتونه په پرسي، چې د د ضرورتونه پرسي او په رنګ باندې چې انسان ورته وګوري دی مسکین هم نه معلومیږي. خی چې په رنګ ورته وګوري ښه شانه زندګي تېرېږي ښه مثال او دی د چانه په خوله سوال هم نه کوي. چانه نه غواړي چې ته خو یې څه راکړه، ته خو یې څه راکړه، ته خو یې څه راکړه. زه وایم تاسو د دغه یو روایت مطابق په نن زمانه کې وګورئ چې دغه رقم سړی به تاسو چیرته پیدا کوئ؟ څوک به؟ له دې وجې زه دې خلکو ته وایم چې د الله بندګانو چې کله هم تاسو خیر و خیرات کوئ او صدقه کوئ د خپل کلي په ملا او په یو طالب او دغه رنګه مثال یو بل په کلي کې دغه د سره ملګری یو سید په دې باندې خامخا پام کوئ. دی تاسو ته نشي ویلی، تاسو د له ده نه پوښتنه کوئ چې څه ته دې صورت دی. موږ سوچ کوو چې دغه څه ګرځي. د دې خو دې ته په ډېرو صورتو کې ورکول انسان ګناهکاره کېږي. ولې هغو دا کارګر سره خپله پیشه ګرځولی دي، هغه د ګټلو سړی دی، هغه مثال ګټرک هم کولی شي. هغه وایي چې ماته دې په موته رسېږي نو زه بیا کاروبار څه کوم، څه دپاره تکلیف پر دا شوم. او کوم کسان چې له موږ سره مثال د مدرسې نه راواخله، در وجرو پرې راواخله، در دغه پرې راواخله، در یو په مثال په مسجد کې مثال راواخله، امامه پرې راواخله، نور دغسې چې کوم ځایونه راواخله، دا کسان که کار وکړي دی نه دی چې کار نشي کولی. له دې وجې خو ستانه سوال نه کوي. که چیرې دا هم کار ته راوځي نو د کار د وجې دا مشکل راځي چې د دې نه بیا هغه کار پاته کېږي. دی خو دې په کار مصروفه دي، په کار لګیا دي. لکه څنګه چې قریب ته 2 اجره الله رب العزت انسان ته ورکوي. علما وایي کله چې انسان د یو عالم سره احسان وکړي، د یو طالب سره وکړي، وایي هم الله پاک انسان ته 2 اجر ورکوي. مدرسې سره وکړي، مثال یو د دین د ادارې او شعبې سره وکړي، هم 2 اجره دي. په دې څنګه 2 اجره دي؟ یو خو هغه دي تا صدقه وکړله، دویم در پرده دي د دین کومک کړی دی، نصرت دې کړی دی. بل ځای کې په قرآن عظیم شان کې الله پاک فرمایي احسروا فی سبیل الله. الله رب العزت آیاتونه زما عید دي. الله رب العزت فرمایي دا زکات، خیر، خیرات دا در ټولو اول حق د چا دی چې د الله په لار کې ځان رافساو کړي، ځان یې راباندې کړي. نو له تا نه به په خوله څوک نه غوښتل یا په سترګو دا نه معلومېږي، په سترګو نه معلومېږي. 3 نښانې چې نبي علیه الصلاة والسلام یادې کړي دي. نو 3 نښانې چې نبي علیه الصلاة والسلام یادې کړي دي. هغه 3 نښانې چې نبي علیه الصلاة والسلام یادې کړي دي. 3 نښانې چې نبي علیه الصلاة والسلام یادې کړي دي.
د دې خو دا نه دی مطلب چې بس دا سړی پوره دی، د دې خو دا نه دی مطلب چې سړی یو چا ته وګوري چې پلا با دا مولوي صاحب دی زموږ په کلي کې دی کار نه کوي، مثال ژوند زندګي خپل مثال سړی څوک کار نه لري، ته هم دغه انسان دی، دغه ژوند لري، دغه اولاد لري، دغه بچیان لري. بس بهرحال خبرې ډېرېږي. والمساکین موږ د مسکینانو نه چرسیان روینیان جوړ کړي دي، هغه چې بغیر دغه موت ناست دغه مفتو کې ناست دي، بس په روژه کې دې سرمایه‌دار له میدان که دې سړي له میدان که هغوی چې ماله په مفتو رسېږي زه کاروبار تکلیف ولې وکړم، زه ولې ولاړ سم، خو جنګوي یا به کوترې جنګوي یا به سپي جنګوي یا به پلان کوي یا به بستانه کوي، لږ سوچ کوي د الله بندګان. وابن السبیل مسافر، وابن السبیل والسائلین، یو سړی وي هغه سوال درنه وکړي، خو سوال درنه وکړي هغه خامخا مجبور وي، ناجوړ وي، مریض وي، مثال درته که نه دغسې مثال د کور پوره وړی بل نو خامخا دی خلک به په قریبانو کې هم راځي، په همسایګانو کې هم راځي. وفي الرقاب، او د پخوا وخت په زمانه کې چې کوم مریان به ازادېدل په هغه مریانو کې انسان پیسې ولګوي. او ورپسې الله رب العزت فرمایي نیکي دا ده، دریم ټکی د نیکۍ اقام الصلات، لمونځ سره د ارکانو سره د واجبات المونځ اقامه د لمانځه د ټولو خبرو خیال به ساتي په څه شان لمونځ ادا کول. لمونځ خو یهودو نصارا کوي نه، سود کوي، برعکس پر قبله باندې دونه زور ورکړی دی چې هلوی تاسو قبله ولې پرېښول، هله قبلې ته ولې بیت المقدس کې څه نقصان و چې تاسو هغه پرېښول. الله وایي نیکي دا د اقام الصلاه وآت الزکاه، کله چې سړی سرمایه‌داري په دې زکات کې الله په دې سرمایه کې الله حق یې ښیي دی ټاکلی دی مسکین و غریب دپاره، الله رب العزت لازم ګرځولی دی، الله فرض ګرځولی دی، دا انسان ادا کړي. والموفون بعهدهم، الله رب العزت فرمایي او دا نیکي ده چې انسان په خپلو وعدو باندې اذا عاهدو انسان وفا وکړي. ناجایزه واده نه پوره کېږي، د هغو وفا نشته، لیکن اما جایز واده چې انسان کړي هغه پوره کوي. وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، او دارنګه الله رب العزت فرمایي نیکي دا ده والصابرین، انسان صبر وکړي فی البأساء والضراء، فی البأساء په وخت د مصیبت کې، د وخت د پریشانۍ کې مسکین یې صبر کوه، مثال خدای نه کړه د ناجوړي راغله په وخت د سختۍ کې، وحین البأس خاص کر د جنگ په وخت کې کله چې مسلمانانو د کافرانو مابینځ کې او د جهاد موقع راشي، د جنگ موقع راشي، په دې ټیم کې صبر کول. والصابرین نیکي دا ده، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، په تکلیفو کې، په مصیبتو کې، په پریشانیو کې، والضراء په سختیو کې، وحین البأس کله به مسکیني، کله به مثال ناجوړي، کله به څنګه کله مسلمانو کافر جنګ هم در مابینځ راځي. وحین البأس په دې یو آیات کې الله پاک د دین ټوله خلاصه راجمع کړې ده. زما ګرانو عزتمندو ورونو اوس نو والله اعلم چې موږ به نیکي زموږ په فکر کې موږ څه ته وایو، مال خو موږ په ډول لګو، په سازو په سرنای لګو، موږ په ټول وخت کې ولاکه د قرآن دې ټکي ته کتلي دي چې قرآن موږ ته په دې ځای کې څه حکم کوي، که پر د نامه پر ډوډۍ که 10 لکه روپۍ ولاړ شي باک نه کوي. بس دومره موږ پېژنو چې یا پر خپل ځان ولګو د 100 لکو روپو موټر، د 200 روپو لکو موټر، مثال څه دغسې درته مثال، یعنې مثال یا ډول راوله یا شرسري کړي وي نمکیني پخې که یا دا وکړه یا دا وکړه. الله رب العزت وایي دا رنګه نه ده. الله وایي په آخر کې الله پاک فرمایي دغه نیکي چې څوک وکړي اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، دغه کسان دي چې صادق کسان دي، دا هغه کسان دي چې د الله خبره او ایمان یې په رښتیا دی، د الله خبره یې په رښتیا منلې ده. اولئک هم المتقون، او متقیان هم دغه دي څوک ایمان پر الله باندې، ایمان پر ورځ د آخرت، په ملایکو، په کتابو، په انبیاو، مال په قربان لګول، په یتیمانو، په مساکینو، په ابن السبیلو، په سایلینو، په رقاب، اقام الصلاه وآت الزکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، دغه کسان دي. خدای دې په موږ باندې خپل رحم وکړي.